او بل څه دی د توبه الله پاک څومره زیاته قبلې د یو ځوان په باره کې راځي و یو ځوان په یو امسایه نجلۍ باندې عاشق په انتظار کې ورته ناسو چې کله دا راوځي نو بیا خپل هغه تعلق چې دی هغه به بړه عمر سره یو ورځ مور او پلار یا هغه د کور والا هغه د نجلۍ په یو کار پسې واستوله هغه چې د باندې راوته دی په لاره کې ورته ولاړو پسې روان شو چې موقع پیدا کړه تنهایی پیدا کړه بس کوشش یې شروع کړي چې زه د دې سره نعوذ بالله بدکاري او دا کوشش سره وکم هغه نجلۍ ورته ویلې ځوانه زه تر تا زه په تا ډېره زه عاشق یم څومره چې ته په ما عاشق یې زه تر تا ډېره په تا عاشق یم خو چونکې زه د الله څخه بیریږم اني اخاف الله زه د الله څخه بیریږم دا کار مه کوه دا ډېره ګناه لري وایي دومره په هغه نجلۍ چې هغه ډېره تقوا والا نجلۍ وه تقوا والا الفاظ چې دي د سړي په زړه باندې اثر کوي وایي نجلۍ دومره په درد ورته وویل چې ای ځوانه زه د الله څخه بیریږم زه هم په تا عاشق یم زړه مې درد کوي په تا پسې لیکن زه د الله څخه بیریږم دا بد کار مه کوه وایي دومره په درد یې ورته وویل هغه هلک زړه یې اګر سفیرا وکړي هغه هلک ویل چې ته نجلۍ یې د الله څخه دومره بیریږې نو زه خو ځوان یم نو زه ولې د الله څخه نه بیریږم وایي توبه یې وکړه او توبه چې وکړه بیا دا اراده وکړه چې زه ولاړ سم هلته په فلاني کلي کې د علماو یو صحبت اختیار کړم د علماو بستۍ د کلی دی نیکان خلک دي لکه اوس مثال زموږ یا یو مرکز دی تبلیغي مرکز دی یو مدرسه د نیکان خلک پکښې دي ډول بس دورې به ولاړ سم علم به حاصل کړم او د الله څخه به توبه م وکړم د نیکانو صحبت به اختیار کړم ولې خو راځي صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالع تورا طالع کند د نیکانو صحبت ناسته مجلس به تا نیک جوړ کړي د بدو صحبت او ناسته مجلس به تا گمراه کی او تا به ګناګار کی او ته په نافرمانی باندې اخته سي دا سړی روان شو دا ځوان روان شو سخت ګرمي ده د 3 ورځو سفر دی هغه کومه بستی ته چې دی روان دی د 3 ورځو سفر دی وای په لار روان دی یو بل بوډا ور سره روان شي یو بزرګ هغه چې دواړه به ملګری سفر بو په لار روان دي سره ګرمي ده سخت ګرمي ده په دا ګرمۍ کې اورې زراله په دوی باندې سایه وکړه په دا دواړو باندې په هغه بزرګ او په دا ځوان باندې سایه باندې کړه د ګرمۍ چې دوی بچاو کړی دي لکه نن سبا چې موږ په سر باندې چترۍ ونیسو یا یو ټاټ یو شی نو هغه سایه وي باندې و دوی روان دي د بزرګ دا خیال دی د سپینجری دا خیال دی چې دا سایه چې دا اوریځ په ما باندې کړی ده دا زما د بزرګۍ په وجه باندې ده دا خو ځوان دی د دې نو څه عمل به وي د به عمل چی شو وای روان دي زی دا چې زی رالي دوی لاري رالي دا سپینجری د جدایي راځي دا ټیم ځوان په یو خوا باندې زی سپینجری په بل خوا باندې زی و چې څنګه سره جدا شو مثال کې سړی چې په دې ګټ وځي بل په دې ګټ هغه ورېزه وای په ځوان پس روانه سو په ځوان هغه بزرګ چې وکتل نور سو ګرمي سو او هغه ځوان باندې سایه جوړ ځوان څخه ورېزه د په خواب سو ولاړه وای بزرګ چې ناره کړ چې ځوان ودرېږي ته کوم د عمل کې زما خدا خیال چې دا ورېزه چې د په ما باندې سایه کړی ده ته کوم دا چې عمل کې چې دا سایه ګر ستا خو ته ولاړ زما ګر د بزرګي پاتې سو وای ځوان ورته چې یو عمل مم داس خاص نسته ګناګار سړی صرف دغه سی په یو ګناه باندې اراده می کړي او بس هغه د الله د خوف می هغه ګناه پرېښه ولا او اوس می اراده د نیکانو مجلس ته روان یم بس دغه اراده می ده نو هغه بزرګ ورته چې او بزرګ ویل وای چې ارڅومره غټه بزرګي وکي خدای دغه الک کوم اراده چې د کوم توبه چې دغه ډیره مضبوطه ده نو هغه ځوان الله ته دومره خوښ شو چې الله پاک ځوان وای نارو وکړ چې خدایا په دنیا کې د په ما باندې د ګرمۍ سایه وکړنه په آخرت کې به الله پاک څومره ماته درجات راکړي او دغه راځي په حدیث کې راځي وای که سړی ښه خوبصورت زنانه ځان ته متوجي کې چې ما سره زنا وکړه ښه موقع وي ارسه موجود وي د زنا کولای شي خدای ورته اني اخاف الله زه د الله سره بیرېږم زه ګناه نه کوم دا خلق به وای د قیامت په ورځ د الله د عرش تر سایه لاندې ناشي چې لمر به ونی زوي مزکه به ګرم وي خلک په خلو کې تر نامه پټ وي او تر غاړې به پټ وي تر ګوډو به پټ وي لیکن دا خلک به په خوشحالي کې وي او دا خلک به د الله د عرش تر سایه لاندې خوشحالي وکړي نو دا توبه الله ته دومره زیاته خوښه ده دومره زیاته محبوبه ده الله پاک د موسی علی السلام په زمانه کې یو سړی ډیر بد کردار او ډیر ګناوي کول شراب کباب ګرځي ګناوي کول دا خلک اخر دومره زین تنګ شو د کور خپل کور ولا دومره زین تنګ شو چې په دغه باندې بس یو چم وکي چې بس یو چم به وسی په دا بس یو رنګ زموږ د دې ځان خلاص دا شي ګناوي کول اخر دا خلک ګرد را ولاړ شو سره د موسی علی السلام دا سړی را واخستی په یو ځنګل کې وغورځول د کلی سلیری وغورځو چې بس دا کلی د عذاب د مصیبتو سره بچاو شي ولدا چې وغورځوي بس سړی جوازي پاتس وای کراله به دې مړکو داسې دمکې مطلب ورک دا سړی چلته په ځنګل کې شنو بس لوځه تند بندراله د لوځه اخر داسې وخت بندراله چې د مرګ وخت شي اخري وخت دی بس خمر شو چې مړ شو موسی علی السلام ته الله پاک وਹੀ وک چې ورسه په ځنګل کې زما ولی پروت دی داغه جنازه پړاو
او په ټول خلکو کې دا اعلان وکړه په ټول خلکو کې اعلان وکړه چې په دغه پسې که هر چا جنازه وکړه الله دا ټول مغفرت کوي د ټول مغفرت کوي موسی علیه السلام چې رالی خلک راله چې وې کتل هغه سړی پروت مړ دی موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړي چې الله دا خو هغه سړی دی چې موږ تر دغه ځای راوستي وو دوم خو ډېر په تکلیف ده دې سړي دا خو ډېر ګناهګار دی دا خو موږ په ځنګل کې وغورځوئ و الله رب العزت ټول چې د موسی تم صحیح وایي دا بېشکه ګناهګار و خدا چې کم ټیم د مرګ وخت یې رالی اخري وخت سلګیانې شوې وایي دې ماته وایي دې بالا یې وکتل د راسته طرف ته وکتل دا بل طرف ته وکتل شو ته سر ته ګرځي خواته وکتل چې الله هر طرف ته مې وکتل زما د مدد لپاره هیڅ څوک هم دا ټیم نشته زه په دې جنګل کې یوازې پروت یم یو څوک زما مدد لپاره نه راغلی زه په ځنګل کې وغورځولم الله ته خو د دغسې یوازې خلکو مدد کولی شي زما توبه ده یا الله بیا به زه دغه نه وکړم یا الله بیا به زه ګناه نه وکړم بس ما معاف کړه بس ما چې هر څومره ګناه کړي زه بس بیا نه کوم توبه یې الله ته وکړه وایي داسې توبه یې وکړه دا سړی خو وایي کمزرفه وګرځېدی که دې سړي چیرې د ټوله دنیا د انسانانو دغه کړی چې الله ټول انسانان زما په توبه باندې وبخښه وایي ما به ټول انسانان بخښلي الله پاک وایي دومره رحیم ذات دومره کریم ذات دی نو موږ راسي الله طرف ته متوجه شو د الله سره موږ توبه وکړه الله ډېر زر قبلوي موسی علیه السلام آخري واقعه بیانوم چونکې زما ډېر عرض وي ته چې لږ وخت راځي نو به دا مضمون چې دی هغه به تاسو مکمل اورئ نو د هغه به لږ تاسو ته هم فایده وي ما ته به هم ډېره فایده وشي نو په دغه وجه د په ټوله جمعه کې موږ کوشش کوو چې زموږ دغه مضمون چې دی هغه د خلکو غوږو ته ورسېږي کېدای شي یو سړي ته الله پاک هدایت وکړي یو سړی توبه وکړي زما به آخرت برابر شي تاسو به آخرت برابر شي نو په دغه وجه باندې کوشش ته وکړي چې یو 2-3 منټه زما زیات شي هغه زما مجبوري چې تاسو ته د مضمون پوره ورسېږي هغه حق پوره ادا شي مخکې دا واقعه ما بیان کړې د موسی علیه السلام په زمانه کې 40 و باران نه کېدی ډېر د پریشانی سره خلک مخامخ شو اخر موسی علیه السلام ته خلکو وویل چې ته د الله سره یو دعا وغواړه یو څه وکړه چې دا باران وشي خو د حیوانان مړه شو انسانان د تندې مړي اوبه نشته وایي موسی علیه السلام د استسقا لمونځ چې کوم ورته وایي د باران دپاره چې کوم خواست باران چې ورته وایي دلته چې وځي ګرد یې راوایستل ډېره غټه مجموعه یې راوایسته کوچنیان لویان زنانې ګرد یې راوایستل وایي دعا یې وکړه باران نه وشو اخر موسی علیه السلام الله ته عرض وکړي چې یا الله تا ویل چې استسقا لمونځ کوه باران کوم دا ولې نه کېږي وایي الله پاک ورته ویل چې په دې مجمع کې یو سړی دی زما نافرمانه د 100 کالو څه زما نافرماني کوي چې دغه سړی د مجمع څخه نه وتلی تر هغو پورې ستوي باران چې دی نه کوم وایي موسی علیه السلام اعلان وکړي چې په دا مجمع کې کم داسې سړی دی چې د هغه د وجې په زراو مجمع پریشانه ده ووځه د الله نافرمانه د دې مجمع څخه ووځه الله پاک وایي تر څو دی نه وتلی زه باران نه کوم وایي هغه سړی په مجمع کې ناست سړی موجود و هغه سر خلاص و چې دا زما په باره کې فیصله روانه ده وایي سړي نه لاس پورته کړی دی نه داسې خاص عمل کړی دی په زړه کې د الله څخه فیصله وکړه چې یا الله که اوس وځم دا ګرد خلک په مخ کې بدنامه کېږم موسی علیه السلام په نظر کې راځم چې بدبخته ستا د وجې موږ ګرده پریشان وو ای الله بس بیا ګناه نه کوم زما توبه ده بېشکه ګناوې مې کړي دي بس تا سره فیصله وکړه یا الله بیا ګناه نه کوم بس توبه مې آینده به ګناه نه وکړم وایي دومره تیز باران شروع شو چې خلک کورو ته رسېدل مشکله شو په لاره کې دومره اوبه ودرېدلې خلک اریان شو چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی دروغ ویلی نه شي دا څنګه ډول چې د مجمع څخه سړی نه وتلی الله باران نه کوي دا څنګه به سړی خو نه دی وتلی خو د موږ ګورو میدان دی خالد یو څوک نشته موسی علیه السلام ته وویل موسی علیه السلام الله ته عرض وکړي الله ورته د کم سړي د وجې چې باران نه کوي د هغه د وجې مې باران وکړي هغه زما سره صلح وکړه زما سره فیصله وکړه چې بیا نه کوم یا الله بس معاف مې کړه موسی علیه السلام ورته الله هغه سړی راوښی وایي موسی دا عجیبه خبره ده چې زما نافرمانه و تا ته ما نوم نه در وښوی اوس چې زما ولي جوړ شو زما فرمانبردار څنګه تا در وښیم تمره غفور رحیم ذات الله مشتي الله د الله ذات دی راځي چې موږ د الله سره خپل تعلق جوړ کړو الله موږ راضي کو 2-3 شپې پاتې دي زما د زړه د درد دی چې هر سړی بس په دغه 3 ورځو کې کم از کم د وخت راوباسي الله ته وژاړي یقینا به هر سړی ګناوي کړي ما ګناوي ما ته معلومه دي ستې ګناوي تی ته معلومه دي خپل زنانو ته خپل کور د ماحول جوړ کو ګرځه د خپل ژوندۍ ماحول جوړ کو په 24 غنټې کې موږ الله ته توبه کو دا ګناوي به داسې ګور دا کپړه باندې صابون تیریږي هر وخت صفا کېږي کپړې څنګه صفایي کې ته یې لکه یو میاشتې کپړې په غاړې کپړې به څومره خرنج خلک مو یاره دا د کپړو سره بوی راځي لږ صفا کړه داسې موږ د باطن چې کومه توبه ده هغه دپاره د توبه یو قسم د صابون کار کوي سیکل کار کوي په دې وجه موږ کوشش وکړو د الله سره موږ توبه